بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. محترم لیدونکو، زموږ او ستاسو مینیو سټایلز روانه وه. په سټایلز کې موږ او تاسو سټایلونه ویلي وو. نن موږ او تاسو راځو چینج سټایلز. چینج په معنا در بدلولو ده، سټایلز خو په معنا د طرزونو وه. صحیح سو. اوس موږ او تاسو غواړو چې په خپل مکتوب کې چې محکم سټایلونه یې لګولي وو هغه موږ او تاسو څنګه بدلولی سو. زه راځم مکتوب ته. صحیح ده. مکتوب له موږ او تاسو سره هغه تیر مکتوب ده. په دې کې موږ او تاسو سټایلونه لګولي دي. که تاسو فکر وکئ په دې کې موږ او تاسو سټایل د هیډینګ 1 لګولی وو، همدغه شان ته دغه ته هیډینګ 1 سټایل ورکړی ده، دغسې دا دریم عنوان ته موږ او تاسو سټایل ورکړی وو. اوس که زه وغواړم چې دا سټایلونه موږ او تاسو بدل کړو، څرنګه ګورئ. زه راځم چینج سټایل ته، او دغه د چینج سټایل اوپشن چې ده دا صرف له هغه مکتوبه سره کار کوي په کوم مکتوب کې چې تاسو سټایلونه لګولي وي. ګورئ، که تاسو ساده مکتوب ته راسئ هلته هم دغه چینج سټایل اوپشن نه وي کارولی، عنواناتو ته هم سټایلونه نه وي ورکړي، په هغه صورت کې بیا دغه د چینج سټایل اوپشن کار نه کوي. ډېر ملګري داسې وي چې دوی د سټایل اوپشن کارولی نه وي، بیا دلته د چینج سټایل څخه تبدیلي غواړي، تغییر غواړي، مګر هغه کار نه کوي. دا په هغه وخت کې کار کوي چې چیرته تاسو د خپل مکتوب عنوانات مو له سټایل څخه بدل کړي وي، مثلا عنواناتو ته مو له سټایل څخه یو ډیزاین ورکړی وي، په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ته چینج سټایل کار راکوي. دا خبره باید په یاد ولرئ تاسو. صحیح سو. اوس دې مکتوب کې یو 3 عنوان دي. په دې مکتوب کې زه غواړم دا کوم عنوانات چې دي د سټایلونه چې دي دا زه بدل کړم. نو موږ او تاسو راځو چینج سټایل ته. ګورئ، دا انتخاب نه غواړي، بغیر له انتخابه څخه دا کار کوي. اول له موږ تاسو سره سټایل سیټ ده. صحیح ده. په دې کې تاسو راسئ ډیفالټ اولنی ده. صحیح ده. دویم دریم که تاسو مکتوب ته وګورئ دلته صرف او صرف تاسو ته هغه سټایلونه چینجوي، کوم لاندې چې دغه د مکتوب کې چې کومه لیکایي سوي هغه طرز طریقه چې ده هغه درته بدلوي. زه به راسم فرضاً دغه سټایل مې انتخاب کړم. له هغه بعده بیا راځم دوهم اوپشن کې له موږ او تاسو سره کلرز دي. تاسو ورته وګورئ کلرز. اوس دا کلرز هم پر هغه مکتوب باندې کار کوي په کوم مکتوب کې چې تاسو سټایلونه بدل کړي وي. تاسو سټایلونه له دغه سټایل اوپشن څخه وراچولي وي، مثلا هغه سټایلونه تاسو د دغه سټایل له اوپشن څخه بدل کړي په هغه مکتوب کې کار کوي. کلر اوپشن ته تاسو راسئ. زه لاندې راځم، تاسو ورته وګورئ تمام هغه چې کوم عنوانات دي د هغوی کلر هم بدل سو. صحیح سو. اوس که تاسو فکر وکئ چې دغه د دریم عنوان کلر ولې داسې سو په نسبت د بالای 2 ته. ګورئ، بالای 2 ته موږ او تاسو د هیډینګ 1 سټایل ورکړی ده. که تاسو د بالا چینج سټایل دغه پوینټر ته وګورئ، صحیح ده، هیډینګ 1 ده. د اولنی هم هیډینګ 1 ده، دویم هم هیډینګ 1 ده، مګر دریم ته چې تاسو کلیک ورکئ تاسو به خپله په دې دغه وکئ چې دلته موږ تاسو هیډینګ 2 کارولی، دویم هیډینګ مو کارولی. صحیح ده. په دې خاطر باندې سټایل هم چینج ده، بدل ده له هغه نورو 2 څخه چې هغه اولني دي. صحیح سو. لاندې راځم د فونټ اوپشن ته. فونټ اوپشن کې موږ تاسو صرف هغه د لیکایانو چې کوم طرزونه هغه بدلولی. تاسو د عنواناتو لیکایي ته وګورئ، ما لیکه در تغییر تبدیل کې راسئ. صحیح سو. همدغه شان ته موږ تاسو راځو دریم اوپشن ته. دریم اوپشن د سپیسینګ ده، مثلا فاصله، صرف هغه د فاصلې ترتیب چې د هغه په پیراګراف سپیسینګ کې ده. مثلا دلته موږ تاسو صرف د هغه پیراګرافو د 2 پیراګرافو مابین کومه فاصله ده هغه له دغه ځایه څخه کمولی هم سو، زیاتولی هم سو. په آخر کې بیا وایم دغه سټایلونه یعنی د چینج سټایل چې هغه کوم اوپشنان دي اول، دوهم، دریم، څلرم، دا هغه وخت کېږي که چیرته موږ او تاسو په خپل مکتوب کې مو عنوانات له دغه سټایل څخه اچولي وي، مثلا د عنواناتو طرزونه مو له دغه سټایل اوپشن څخه بدل کړي وي، او که چیرې تاسو له فونټ څخه بدل کړي وو، مثلا له دغه ځایه څخه د فونټ له اوپشن څخه دلته طرزونه د عنواناتو بدل کړي، په هغه صورت کې بیا کار نه درته کوي. صحیح سو. دا زموږ او ستاسو د سټایل چې هغه کوم اوپشن نه موږ او تاسو څخه پاته سوی ولو، په دې کې هغه د چینج سټایلز اوپشن ولو. په 18 درس کې مو دغه ووایي. انشاءالله العزیز موږ او تاسو سره به 19 درس د ایډیټینګ مینیو ده راځي. صحیح سو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.